السلام علیکم. وعلیکم سلام وروره په خیر څنګه چل دی؟ ستړی مه شې ښې جوړې وخت ساعت ښه هلکه تېرېږي چېرته ښه شان ګاډي نشته دی چکر له ځو یاره. ښه شان ګاډي ول دا تا ته ښه ګاډي نه ښکاري که څنګه ول دا ته یاره مړه تاسو ما پسې خندا کوې دا تا ته ګاډي نه ښکاري زه ته هم ښه ګاډي دی دغه جشن ازادۍ له ځو که نه. ښه وایي چکر وکړې مطلب دا 14 اګست مناوی که نه جشن ازادي نو لاړ به شه مرسه خو یو خبره دا ده چې یو به ډېر وزن نه دغه کله کسان مسان لږ ډېر یې نو لږ به کمېږي ځکه چې دغه دا والونه مې کړي دي انجن مې بیخي کمزور دی دویمه دا خبره که ماشومان دستي نو هغه باجې به نه راځي زما دا بلډ چې کومه دی که نه دی پونګ پونګ دی شي نو سره پرونه م خدای خبر څو ته ختلی و نو دغه را باندې لږ بدې لګي دغه به پکې نه خیر ټیپ په پته درته په مزه مزه ولګوم ښه داسې چل دی چې موږ سره ماشومان مشته او بس موږ خو دوه ملګري یو بس یو زه یم یو بله لږ ترې راسره وایي نو بیا څه دي مړه چې دوه ملګري یې خو بس بیا خو کار ټیک دي زما به هغه رنینګ هم وشي ښه خو دا راته ووایه چې پیسې به څو اخلي نو انډیواله به چې تاسو چکر وښیو دونه لکه دغه کوې که نه نو کېږي خو ډېرې تا نه به یو 15,000 غواړم مړه 15,000 خو ډېر دی کم شه مړه نه ګراني یې تپوس خو ټول مړه دوه کسان څه ډېر کسان هم نیو که نه وره ته اوس وایې ښه ګاډي کوم ښه ګاډي نه دی ښه ګاډي 100,000 هم پکې نه خلاصېږي اوس بس سوچ په خپله ښه زه به 3,000 روپۍ به درکړو ځه چې ځو بس صحیح ده ښه زه راځې بل هغه ته زه اواز کوم ملګري دې کومه دي هغلته ولاړ ډېر که زه ورته زه اواز کوم راوله زه ملګري راوله راځه راځه ښه چې ځو راځه ښه مزې صحیح ده ګاډي راته وکړه ځه ټیک ته ځه ټیک ته یا لکه دی سره روان کړي دا خو لکه چې د انجن نه مې خلاصي دا سړی خو زما دشمن دی یار څنګه چل دی استاد خیر په خیر کس ترې رانه وشو او داسې رالو که نه دا دی او که نه ته امیر صاحب ته دلته وګودرېږه ښه د سړي یو د پردې خبره ده که نه داسې دا سړی ولې خیر شه تا خو ما ته وي مونږ 2 کسان یو که نه دا یو زه یم یو دا دی که نه 2 کسان یو که نه دا خو د یو کمیس کې مسلمانه 10 کسان دي دا ته لا څه کې ما نو تا راسره اوس خبره کړې ده د خپلې خبرې نه خو تخته مه که نه د خپلې خبرې نه نه تختمه در اصل کې خبره داسې ده د ګاډي نه مې دغه کړي واډونه ولې مې ترې خلاصې د خدای مسلمانه زه یم بس غټ ګاډي ځان نه چتو که دا ګاډي تاسو وړي هم نه چې ښه اپا نه شي دې سړي ته وایم مو به م وی پې خو ګورئ ماړه بس اوس راسره جبه کړې ده بل ګاډي هم نشته که نه بس اوس مې بور رسوه 10 کسان راول 10 که نه خو د ځان پرنګ او زما پرنګ مانده تا خو تا داسې سړی راوستې چې دا زه څنګه یوسم ماړه اوس تا اوس راسره خبره کړې ده اوس موږ څه وکړو نو هغه سړی ملګري م راوستې اوس ده ته څه وایې نو دې خوړ ته به کوشي خوړ ته که نه دغلته ټرالې ولاړې دي ټرالې سپیشل ټرالې وله وګوره او هغې دا به هغه یوسي ځکه چې هغه دا وزن مزن وړي شي دا کاڼي ماڼي او ګوره دا زما د وس خبره نه ده داسې چل دی هغه به څوک پوهېږي خو دغه راډیو ده ته څه وایې شاب نو ماړه نه رسېږي امیر صاحب څنګه ښې خیر دی دا سړی خو 14 اګست مناوی نو ما وی چې داسې ده ته مې ویل شي کوله و ګاډي ځان له وګورم دا ګاډي لږ دغه هم دی که نه دې کې بس تاسو زړه تنګي خو دا اوس وایي چې اوس ما څه خبره کړې نو خیر ته وایه څه وکړو اوس تا ته څه پرابلم دی ښه راځئ خو دا به دې کې دغه شي ته راځئ زه کې به نیولې نه راځه سټیټ ته به کښېنې شاته به کښېنې ځه امیر صاحب زه یم چېرې کوله او جیپ هم ځان له کړې وي نو ښه به نه وه ښه ځه راځئ کښېنه ته راځئ ته به ځان راځېږي که نه ځه اوس په داسې څه کوو نو ځه امیر صاحب څه چل را به ورته شي وکړه چې دې راځی کې شي ورکه ښه ځان دغه نه کې چې ښکته شه یا لکه سټ دې راله د غړې چې راشي پکې که نه ځه خپل اوچته که ځه کښېنه ته هم کښېنه زه یم او 100 روپۍ به زه هم درکړم کا خوا دې خوی او اوسې نه زه دا ګاډي مې واډونه ونه وی امیر صاحب زه یم دا ګاډي مې واډونه ونه وی داسې چل دی استاذو بس اوس داسې راغلي او بس ځو ورکه چې امیر صاحب څه وایي دې لږ دغه صحیح ده ګوره زه به له خیر دی یو 100-200 روپۍ سیوا درکړم خو صرف هم یو څه دی 14 اګست کې یو ګاډي والې ته م ویلي دي او څه ریسه نه دي راغلي ته م په دې اډه کې څه کړې ما وې ته غریب یې نو زه له 100 روپۍ به یوشي امیر صاحب ما خو دې سړي وي 2 کسان دي خو لکه ما ماشاءالله تا خو ښه وزن دی غټ که نه
ما ته دا پته نه وته خو زه به لاره وسې نو زه به څه وکړم زه یم تاواني پکې نه شم د پیسو خبره هم نه د امیر صاحب که نه خو بس خبره دا ده چې مونږ تاسو هم خوږ نه زه به زه راځه کښېنه زه به لاره وسې راځه دا بس کلمه پې ووایه بس دا پې راځئ ته خدای به خیر کړي امیر صاحب داسې پارکونو مارکونو کې به ګرځو نو او که نه پارکونو ته به ځو که نه ها او به زه بس څه کې اوس چکر دی انډیوالي که نه او که نه بلکل تا پټاکه چا خلاصه کړه پټاکه زما په خیال لکه چې ډېره ډز وتورګه ګوره مې زه خیر سټپني را سره شته وار مه خطا کوې ښه صحیح ده صحیح ګور وې صحیح ده ها ورکه زم در سره کوزېږم سره پوښه راځه صحیح ده ورکه استاد دا ټیرونه خو ټیک ټاک دي ها ټیرونه خو څلور وانه ټیک دي وای دا خو یې کمانې ماته کړې که نه کمانې ماته شوه تا ته مړه مه ووایې چې دا ګوره وزن زیات دی دقه ته مه ووایې چې وزن زیات دی خو زما خبره نه منې زما د مزدورۍ نه مو ویسته او راځه راکوش امیر صاحب راځه دا به اوس څه کوو نو اوس به څه کوو دا خو به 14 اګست دی مصریان هم باندې د جمعې ورځ هم ده بس ما د خیر لږې پیسې راکړې او به تاسو ځې پیسې څنګه درکړو تا خو مونږ ځای ته مو نه رسولو تا خو پیسې درله درکړو تا خو مونږ ځای ته هم نه ورسولو نو پروګرام خو ستاسو کینسل شو که نه یاره کمانې مې ماته نه شوه امیر صاحبو کمانې راته وزن دې ډېر دی که نه امیر صاحب چې وزن دې کم وي نو دا کمانې به ماتېده تا ته مړه مال ته ووې یار نو ښه نو اوس مونږ څه وکړو تاسو مونږ ته مونږ اوس څه وکړو اوس په دې بس اوس ماله پیسې راکړې او بس ځې تاسو په بل څه توخې پیسې درله ولې درکړو وا ستا دماغ خراب دی لکه نو ما چې دا دومره راوړی ګوره کمانې مې ماته شوه په دې به پیسې امیر صاحب نه لګي تا ته ما هغه ټیم کې ویل چې د ښه شان ګاډي نشته دا ښه ګاډي تا ویل ښه ګاډي دی نو دا څنګه ښه ګاډي دی زه اوس ماله داسې کار وکړې چې ماله خو د یو ترپال غم وکړې پیسې راته راکړې چې ترپال پرې راواړم چې په دې واچوم دا خو ګوره وریځم د ګلې مې پته نه لګي امیر صاحبو لکه پیسې میسې غم راډه وکړې دا څو دي دا خو 200 روپۍ دی امیر صاحب مړه ناجیزه مه کوې که نه یو باسه دام نه تګین دا خو ما دله دام نه درکولې مړه یو 200 روپۍ راډه راکړې یو 200 نه 400 روپۍ به ځان له ترپال په کباړ بازار کې والي او باقي 300 به جیب کې واچو بس کور ته ده مړه دا خو ګوره دا خو امیر صاحب دا به ګوره دا خو چې زه مصري خانې ته په رشقې پورې وتړم نو 2000 روپۍ را ناغاري که نه دا مړه امیر صاحب ته وګوره ته وګوره نه خو ناجیزه کې مړه وایم امیر صاحب نور هم ګوري یاره نصیب دې خراب دی نصیب مې خراب نه دی هغه لکه داسې دی دا اصل نور ما وای تا نه ما رسې چرګه واغېسته چې د خدای مسلمانه چې اوس په سلسلو داسې چرګه خو مې را باندې نه ده خرڅه کړې چې په سلسلو په 50 امیر صاحب که دغه اخري واخله که نور خو مونږ سره نشته خفه کېږم نور نشته که دا دې په کار خو دا ګینې دام راکړه دام باندې ځه نه نه مړه راکړې پوره پیسې راځه نشته دام جیب کې ده دا مړه دې لکه خبره راوړې مړه دا خو راکړه که نه مړه امیر صاحب یار راډېږې سار شي بس مچان به راوالوځي بیټري هم کمزورې ده هغه سل بیټري ده بس نه بانګ وخت کې به ته چارج ووایي بابا پاسه بابا ولې لکه تم را پاسولې نو چې زه م را پاسولم نو یو کس په راغلی وی نو تاسو خو ته په جنج راغلي یې که ولې ناوخته دې پاسه کار له بځې نه ښځه چې کار له لاړ شم نو څه به وکړم نو پیسې به وګټې ښځه پیسې مې هم ښه ډېرې وګټلې نو بیا به مالداره شي که نه ښځه مالدار هم شوم سړیه ښې وي فسټ کلاس بل مالداره سړی اړو ما نه دې ټیم کې شته دی نه زه مالدار هم شوم نو بیا به ځان له ګاډي والې بنګلې به دې شي مونږ به هم در سره لږ ښه شو بابا ښځه ګاډي مې هم واغېشتل بنګلې مې هم واغېشتې ځه د دې ځای نه ور د کراچۍ پورې مې ځمکه هم واغېشته
هغې نه بعد به بیا څه کېږي د هغې نه بعد به ښه په سکون کې شي، ښه په ارام خوبونه کوه. نو چې د خوب دپاره زه دونه کارونه کوم او بیا به مالداره کېږم او نو به دا اوموس ښېمه که نه چې ودې مه ولې م راپاڅولم سړیه